السلام علیکم ناظرین، زه موجود الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، یو ځل بیا د پاکستان چې کومه موجوده حکومت دی د شهباز شریف صاحب او د اسټبلیشمنټ په منځ کې فاصلې راغلي دي او د دې په منځ کې چې کومه د اعتماد هغه فقدان دی هغه مزید زیات شوی دی او د دې په منځ کې د اعتماد د فقدان چې کومه د غروج سره رسېدلی دی. د دې اصل وجه څه جوړه شوې ده چې د دې په یو بل باندې اعتماد کم شوی دی. په دې در سره خبره کوم، د دې سره درته دا هم وایم چې دا کومه عیني ترامیم شو دي د دې په حوالې سره د شهباز شریف صاحب خلاف د غدارۍ یو پرچه یو درخواست هم چې کومه د تیارېدو کوشش روان دی او دا ویل کېږي چې د شهباز شریف صاحب خلاف د غدارۍ کیس کول چې کومه دا په دې وخت اوس بالکل زیات لازمي شوی دی. په دې باندې به هم خبره کوو. د دې سره درته دا هم وایم چې د قاضي فایز صاحب وخت اوس هم ډېر زیات کم پاتې دی او ډېر زر به تاسو ووینئ چې قاضي فایز صاحب به هم په نشانه باندې وي او دا به د چا په نشانه باندې وي. په دې باندې به هم خبرې کوو. د دې سره درته دا هم وایم چې دا کومه عیني ترمیم دیو کړی دی دا دیو خپل سیاسي مرګ چې کومه دی دا دیو کړی دی، سیاسي خودکشي دیو کړله. راځو اولنۍ خبر ستاسو مخې ته ږدم چې مخصوص سیټونه چې کوم دي د هغې په فیصلې باندې الیکشن کمیشن په خط باندې د سپریم کورټ د وضاحت مطابق یو الیکشن کمیشن کې یو مشاورتي اجلاس شوی دی. سیکرټري الیکشن کمیشن او لا وینګ د طرف نه کمیټۍ ته بریفینګ ورکړل شوی دی او کمیټۍ اجلاس چې کوم دی دا د بود په ورځ باندې دوباره چې کوم دی راغوښتلی شوی دی. د دې نه مخکې 8 ججانو نوټ چې کومه مخکې راغلی و د ذرایع مطابق الیکشن کمیشن موقت مخکې هم راغلی چې الیکشن کمیشن عیني اداره ده او د عیني ادارې خلاف داسې کو برتاو چې کومه دی دا بالکل نامناسبه ده او دا به نه برداشت کیږي. او که چېرته سپریم کورټ په دې باندې عمل درآمد وکړو، په سپریم کورټ چې کومه فیصله وه په هغې باندې موږ عمل درآمد کړی او بالکل یقینا موږ په کومه چې موږ لا کومه ډیوریشن کومه ټایم راکړل شوی موږ بالکل په هغه وخت کې په دې باندې عمل او درآمد کړی دی. هغه ویل چې تاسو هم یو عیني اداره یو، موږ هم یو عیني اداره یو، زموږ خلاف داسې کار کول چې کوم دی دا مناسب خبره نه. بل طرف ته سپریم کورټ ډیپټي رجسټرار چې کوم د الیکشن کمیشن د متفرق درخواست په 8 ججانو د جاري نه چې کومه جاري وضاحت راغلی و په هغې باندې رجسټرار سپریم کورټ ته یو نوټ هم لیکلی دی. ډیپټي رجسټرار د طرف نه نوټ کې ویلی شوی دی چې په میډیا باندې خبرونه چلیږي چې سپریم کورټ چې کومه 12 جولای باندې فیصلې باندې کومه وضاحتي جاري کړی دی ځکه چې د دې متعلقه فریقین رجسټرار آفیس د جانب نه هېڅ قسمه نوټس چې کومه دا نه و جاري شوی. دا خو دې وکړل او یقینا دا هر څه چې کومه دی قاضي فایز صاحب کوي کوشش کوي قاضي فایز صاحب اوس چې څه نه څه لار دی راوباسي او ځان لپاره څه نه څه بهتر څه وکړي. خو یقینا دا وخت چې کومه دی ډېر زیات فساد شوی دی. اوس راځو او درته وایم چې بلاول بټو صاحب یو ځل بیا د مولانا فضلالرحمن صاحب سره ملاقات کړی دی او هغې دا ویل دی چې د مولانا فضلالرحمن صاحب چې څومره تحفظات دي دا تحفظات به لرې کړی شي. په دې کې یو غټ سوال دی او سوال دا دی چې دومره هر څه وشو د دې هر څه باوجود مولانا فضلالرحمن صاحب تر اوسه پورې ولې په دې کیس کې ریلیونټ دی، یعنې تر اوسه پورې مولانا فضلالرحمن صاحب سره ولې بار بار ملاقات کیږي. د هغې وجه دا ده چې مولانا فضلالرحمن صاحب خو نه تر اوسه پورې انکار کړی دی او نه اظهار کړی دی. د پښتو یو ګاډه ده وایي ظالمه یاره نه خو دې انکار وکړو نه خو دې اظهار وکړو، یعنې نه مولانا صاحب نه انکار کړی دی او نه اظهار کړی دی. خو دا خلک یې په خپل منځ کې داسې کېنول دي که نه چې د هغې سره هېڅ قسمه بله سلار نشي چې اوس په دې وخت کې څه وکړي. اوس د مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه تحفظات دي هغه زه ستاسو مخې ته ږدم چې د هغوی څه تحفظات کېدلی شي. اولنی تحفظ خو د هغوی دا دی چې د آرمي چیف په حوالې سره چې د کومه تبدیلي کوي چې دا د آئین نه وباسي. دویم تحفظ د هغې دا دی چې په ملیټري کورټس کې د سویلین چې کومه ټرایل کېږي دا هم د دې آئیني ترمیم نه وباسي. دریم هغه وایي چې آئیني عدالت چې کومه دی په دې کې چې د ججانو عمر د 62 نه 65 شوی دی یا د 65 نه چې کومه د 68 خبره کېږي هغه وایي چې دا هم د دې ترمیم نه وباسي. د دې سره سره د مولانا فضلالرحمن صاحب د یو سینیټر دا دعوه هم کړله هغې ویله چې په دې کې چې کومه خطرناکه څه وو هغه موږ د دې آئیني ترمیم نه ایستلي او اوس د دې کومه طاقت چې کومه دی هغه ظاهر شوی دی او اوس یې په طاقت کې لږ څه نه څه کمی راغلی دی. اوس راځو برسر عقیل صاحب هم یو ډېر غټ خبر کړی دی. د برسر عقیل صاحب دا خبر زه ستاسو مخې ته کېدم د دې نه به تاسو ته د پاکستان مسلم لیګ نون د منټلیټي چې کومه ده د هغې کومه سوچ چې کومه دی هغه به ستاسو مخې ته راشي او د دې سره سره به تاسو ته د شهباز شریف صاحب منټلیټي هم مخې ته راشي. دې ویله چې د وسیع تر اتفاق رایې دپاره بغیر عیني ترمیم پیش کړی مونږ نه دی. وزیر اعظم د مشیر برای قانون او انصاف برسر عقیل ملک وینا ده چې عیني ترمیم دپاره زموږ سره نمبرې پوره وي
خو مونږه وسیع تر مشاورت چې کومه د غوښتلو دپاره دا آیني ترمیم چې کومه دا مونږ نه دی پاس کړی. هغې نه چې څه داسې نکات وو چې په هغې باندې تحفظات وو، مونږ غوښتل چې په دې باندې خبره وشي. د دې له وجې نه مونږ دا آیني ترمیم پاس نه کړو. برسر عاقل ملک وینا دا وه چې آیني عدالتي پوره دنیا کې موجود دي او قانوني برادري چې کومه د طویل عرصې نه ډېر وخت نه هغوی دا مطالبه وه چې په دې کې تبدیلي وشي او هغې وویل چې د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف چې کومه هغه هم زموږ سره په دې کې متفق وو. دا هر څه خو زه خو په دې کې د ټول نه غټ کلیم چې کومه کړی دی، غټه دعوه چې کړله هغه چا کړله؟ حامد میر صاحب کړله. حامد میر صاحب دا دعوه چې تاسو مخې ته کېدم نو دلته نو تاسو ته اندازه وشي چې یو طرف ته خو د مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه رهایشګاه ده هغه نه خالي کېږي، یعنې یوه پارټي ترې راپاسي بله هلته کښېني، بله راپاسي بله کښېني. خو د هغه هر څه باوجود چې حامد میر صاحب کومه دعوه کړله دا زه ستاسو مخې ته کړم، دلته به تاسو اوس اندازه وشي. د مسلم لیگ نون 3 سینیټران چې کومه دي هغوی د ترامیم دا کومه مسوده چې کومه د حکومت نه غوښتل وه نو هغوی ورته دا نه ده پیش کړله. د هغې نه بعد د کور ته تللي او د کور ته د تلو سره د خپل ټلیفونونه هم بند کړي وو او ویل چې د دې آیین کې مونږه حصه نه جوړېږو او مونږ ووټ نه اچو که تاسو مونږه معطل کوئ، که تاسو مونږه ختموئ، مونږ هر څه ته تیار یو، که تاسو زموږ خلاف کیس کوئ مونږ ستاسو حصه په دې کې نه جوړېږو. نو د دلته تاسو اندازه لګولی شئ چې پاکستان مسلم لیگ نون کې دننه هغې سینیټران د دوی سره نه ملګري کېده نو دوی به دا 64 سینیټران د کوم ځای نه راوړو، د دې دپاره به دوی څه طریقه کار کاوه. مقتدره طرف نه چې کومه دی هغوی هم خپل چې کومه د هغو ماڼ و هغه ښکاره کړی دی او حکومت ته ویل چې مزید اوس تاسو مونږ وخت نشو درکولی. فیصل واوډا صاحب چې کله راووتو د اسمبلۍ نه نو هغې وویلې چې دا د دنیا د ټولو نه نکم خلک دی، د دنیا د ټولو نه کمزوری خلک دی، د دنیا د ټولو نه کمزورترینه دا حکومت دی چې دومره زیات کوشش باوجود هم دوی په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې یا 4 ورځې کوشش وکړو او دوی بیا هم د آیني ترمیم پاس نه کړو او په کومه غوسه چې هغه راوتی و د هغې نه اندازه لګېده چې د ده په زړه کې څومره غوسه ده او د مقتدره طرف نه څومره غوسه دلته موجود ده. یو څو ورځې مخکې نجم سیټي صاحب دا ویلي وو چې حکومت ته صرف یو اپشن ورکړی شوی دی، که چېرته دا حکومت مزید خپل ژوند غواړي نو دا حکومت به لازمي د آیني ترمیم پاس کوي. که چېرته دوی د آیني ترمیم پاس نه کړو نو د دې حکومت ژوند ختم شو او دا حکومت به څه کوي، کور ته به ځي او خپلې بسترې به ګول کوي. منیب فارق صاحب ویلي چې اوس به په دې حکومت باندې په زور او زبردستۍ باندې د آیني ترمیم چې کومه دی دا به پاس کېږي او دا به په دې باندې پاس کوي. خو اسټابلیشمنټ چې کومه ده دا د حکومت نه اوس هم ناله دی، خفه دی او د هغې وجه دا ده چې حکومت د ډېر کوشش باوجود هم د آیني ترمیم پاس نه کړ. د حکومت لوګ وایي چې عمران خان صاحب دپاره په دې آیني ترمیم کې یا که دا هم نشي نو د ده دپاره پکې هېڅ هم نشته، څه فایده یې نشته. عمران خان صاحب د دوی یقینا بالکل هېڅ قسمه څه نه غواړي ځکه چې په جیل کې موجود دی او کله هم هغه دا نه دي ویلي چې تاسو ما د جیل نه بهر وباسئ او ما ته یو ویزټ د سعودي عرب یا د انګلینډ یا د قطر راکئ، یعنې هغه تر اوسه پورې دا مطالبه نه ده کړ. قاضي فاضل صاحب چې کومه دا په نشانه باندې وستی او د بلوچستان بار کونسل چې کومه دی هغه یو اعلامیه کې ویل دی چې دا د تاریخ د ټولو نه متنازعه جج دی او دا کومه ترامیم چې کېږي دا به د دنیا د تاریخ د ټولو نه متنازعه ترامیم کېږي. عابد زبیر صاحب چې کومه نه دی بڑا غټ انکشاف کړی دی، دا زه ستاسو مخې ته ږدم. هغې وینا ده چې کومه کارونه په مارشل الله په زمانه کې نه دي شو هغه دې حکومت وکړو او سپریم کورټ چې کومه ده دا مونږ د حکومت باندې نه جوړوي، دا مونږ د حکومت لاندې نه راولو. هغه ویل چې وزیر اعظم باندې د غدارۍ مقدمه جوړول چې کومه دا لازمي ده، یعنې شهباز شریف صاحب په دې دغه کې سهولتکاري کوي په دې آیني ترمیم کې او د دې په وجه باندې د ده خلاف د غدارۍ یو کیس چې کومه ده دا کول پکار دي او یقینا یې دا به زه تاسو ته ووایم چې شهباز شریف صاحب دا کار چې کومه دی که دا آیني ترمیم دا د خپل ځان لپاره هم یو مسله جوړه کړه، د خپلو بچو لپاره هم جوړه کړه او تر خپلو نوسو لپاره او صرف د دغو لپاره نه بلکې دا د نواز شریف صاحب لپاره، نواز شریف صاحب د بچو لپاره هم او د نوسو لپاره هم یو غټه مسله جوړه کړه. تر اخره پورې تر مرګه پورې به دا اوس د شهباز شریف صاحب د غاړې هغه توغ جوړېږي او دا مسله به شهباز شریف صاحب هم نه پرېږدي، نواز شریف صاحب به هم نه پرېږدي او د دوی بچي به هم نه پرېږدي او همیشه به د دوی بچي جیل ته د دې مسلې د وجې نه ځي. سپریم کورټ کې چې کومه مجوز آیني ترمیم دی هغه کلدم قرارولو دپاره درخواست دایر شوی دی او دا درخواست چا دایر کړی دا زه ستاسو مخې ته ځم. په درخواست کې عابد زبیري صاحب دی، شفقت محمود صاحب دی، شهاب سرکي صاحب دی، اشتاق احمد خان، منیر کاکړ او نور د هغې د طرف نه چې کومه دی دا دایر کړی شوی ده. درخواست کې استدعا شو ده چې مجوز آیني ترامیم چې دی دا د غیر آیني وګرځولی شي. د دې سره سره په دې کې دا هم ویلی شوی دي چې مجوز آیني ترامیم اختیارات د تقسیم او د عدلیه د ازادۍ خلاف دي دا وګرځولی شي.
درخواست کې مزید استدعا دا هم شوه چې وفاقي حکومت که چېرته آئیني ترامیم پاس کول غواړي دا د دوی د دې نه ودرولی شي او مجوز آئیني ترامیم بل که چېرته پیش کړه شي او دا د دغه ځای نه پاس شي نو دا درخواست کې دا ویل دی چې صدر صاحب ته پکار ده چې هغه په دې باندې دستخط ونه کړي او صدر صاحب د دې نه منې کړي او هغه د مجوز آئیني ترامیم باندې چې کومه دی دستخط ونه کړي دا کله دم وګرځوي. په درخواست کې مزید دا موقف اختیار شوی دی چې د عدلیه د ازادۍ اختیارات او د عدالتي امور د مقدس چې کومه دا دې وګرځولی شي او پارلیمنټ دې د عدلیه د اختیار واپس عدالتي اختیار دې کې د ټمپرینګ نه کوي یعنې دلته دې وایي د ټمپرینګ نه کوي او په دې درخواست کې دې وفاق څلور صوبې او قومي اسمبلي او سینټ او نور دارنګې کسان چې کوم دي دا پکې فریق جوړ کړل دا کوم آئیني ترمیم چې کېږي یقینا یو ځل بیا زه تاسو ته دا وایم چې دا د شهباز شریف صاحب دپاره یو سیاسي مرګ دی او یو سیاسي قید دی د دې دپاره یعنې یو سیاسي قید یو مرګ به د دې دپاره دا وي یو سیاسي خودکشي ده ځکه چې دا صرف د شهباز شریف صاحب دپاره نه بلکې نواز شریف صاحب دپاره او د هغوی د بچو دپاره به وي تر دې پورې چې د هغو د نسو دپاره به هم وي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.